حامد مصلي وبعد د کورنیو چارو سرپرست وزیر د اسلامي نړۍ د علماو ټولنې له راغلي لوړپوړي پلاوي سره په کابل کې وکتل. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی د یاد پلاوي ته د ښه راغلاست ترڅنګ هیواد ته د دې پلاوي سفر له اسلامي نړۍ سره د نښلولو او اتحاد ښه وسیله وبلله. ښاغلي خلیفه صاحب د فلسطین شهیدانو ته له دعاګانو وروسته وویل موږ د فلسطین د مسلمانانو درد احساسوو او د یهودي اشغالګرو د بې عدالتیو له امله ځورېږو. جناب سرپرست وزیر صاحب هیله وښوده چې د فلسطینیانو د مقاومت په پایله کې به انشاءالله د فلسطین خاوره د اشغالګرو له منګلو څخه آزاد شي. محترم حقانی صاحب وویل چې په تیرو 2 کلونو کې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې او د روږدې کسانو د درملنو په ښه توګه ترسره شوی. امنیت ډاډمن دی، اقتصادي ثبات او پرمختګ د هر ورځې په تیریدو وده کوي او د هیواد او د بیا رغونې بهیر په چټکۍ سره دوام لري. د یاد پلاوي په استازیتوب جناب دکتور علي قرداغي هیواد کې د خپلواکۍ ترلاسه کولو په موخه د افغانانو مبارزه د نړۍ مسلمانانو لپاره د لارې رڼا او د اسلامي نړۍ تاریخي بریا وبلله. د فلسطین د علماو ټولنې مشر شیخ دکتور نواف تکروري دې لیدنه کې وویل د نړۍ مظلوم ملتونه د افغانانو له 20 کلنې مبارزې او اتلولۍ څخه الهام اخلي او د ظالمانو پر وړاندې د فلسطین د خلکو او مجاهدینو مبارزه دوام لري، خو د نړۍ ټول مسلمانان مسؤلیت لري چې د مظلومو مسلمانانو ملاتړ وکړي.